कि मत تلویندر سینګ چاوله د افغانستان خوست اوسیدونکی دی او تیر کال د اګست په 15مه چې کله طالب چارواکي کابل ته راغلل، تلویندر هم په کابل کې موجود و. دی وایي چې کله طالبانو واک ترلاسه کړو نو په ولس او په خصوصي توګه د لکیو په ټولنه کې یوه ویره خوره شوه او ځکه په سوونو شمېر خلک په هغه ورځ د کابل نړیوال هوایي ډګر ته هم تللي وو. مونږ سره د هندوانو سیکانو 222 کسان وو چې مونږ ایرپورټ ته لاړو. ایرپورټ طالبانو بهر نه کور کړی او قبضه کړی و، ننه امریکن ایربیس و. مونږ ته د 3 ورځې هلته چې کله مونږ ایرپورټ ته لاړو هلته ناست وو، 3 ورځې مونږ انټري ونه شوه چې مونږ چېرته خپل ځانونه مې موو کړي وای، مونږ هغه ځای نه چېرته لاړ وای. مګر هم چې کله مونږ بیرته درمسال ته مونږ واپس لاړو ځکه چې مونږ سره فامیلیانې وو، بچي وو، ماشومان وو. تلویندر سینګ وایي دوی بیرته درمسال ته لاړل ځکه چې ورته د بهر تللو اجازه نه ورکړل کېدله. د یاد وړ ده چې اګست په 15مه په دغه ورځ یوه ویډیو مخې ته راغلې وه چې پکې افغان ولس له ویرې د جهاز په پایو پسې هم نښتي وو او په دغه پیښه کې ځینې خلک مړه او ځینې ژوبل شوي وو. د دې ترڅنګ په دغه ورځ د نړیوال هوایي ډګر سره نږدې 3 چاودنې هم شوې وې چې پکې یو شمېر خلکو ته مرګ ژوبله اورېدلې وه. د تلویندر سینګ په وینا دوی سره بیا د امریکا میشت سیکانو ټولنې، هند حکومت او په نیویارک کې د سیکانو او د هندوانو ټولنې ګلوبل فیډریشن اف سوسایټیز اف افغان هندو اینډ سیک د دوی سره مرسته وکړه او بیا دوی د هند ته لاړل. لاست ډسمبر باندې مونږ ته هندوستان ویزې راکړلې، الکترونیک ویزې راکړلې. مونږ سره ډېر مرستیا وکړله. یو سپیشل جهاز چارټر فلایټ مونږ ته لیږلی و، هغه کې مونږ کوم هولی بکس دی، مونږ کوم ګورو ده، ګورو ګرنث صاحب جي ده، هغه مونږ ځان سره هندوستان ته ویوړو او 110 کسان هغه کې مونږ هندوستان ته لاړو. او نور چې کوم هلته کسان پاتې و مونږ هغو ته ډېر فکرمند وو چې هغو سره کومه داسې انسیډنټ حادثه ونه شي. تلویندر سینګ وایي دوی هیله لري چې په امریکا کې به اوس دوی خپل تعلیم پوره کړي او د امریکا حکومت نه هم هیله مند دي چې دوی ته به زمینه برابروي. اوس مونږ ته کوم ځای ته مونږ راغلي یو نیویارک ته، امریکا ته، مونږ دا ایکسپیکټ کوو چې دلته مونږ چې کوم سټډي ده پاتې ده هلته چې مونږ ونه کړو، حالات د وجه نه، جنګ د وجه نه مونږ هلته ډېر ډسټرب وو. مونږ غواړو چې دلته خپل سټډي هم وکړو. دا یو ډېر مونږ ته یو ښه موقع ده، ښه یو مونږ دلته محقق اسو امریکا کې، ښه یو فیوچر پلان کوو، فیوچر ایکسپیکټ لرو چې مونږ فیوچر به دلته ډېر به ښه وي. په 18 جون د کابل کارتی پروان په ګردواره یا د سیکانو په مرکزي عبادتخانه برید شو چې پکې 2 تنه مړه شوي او 7 کسان ژوبل شوي وو او د پیښې ذمہواري داعش خراسان ډلې منلې وه. له دې وړاندې په کال 2020 کې په کابل کې د سیکانو په ګردواره برید شو چې پکې د ماشومانو په شمول 15 تنه وژل شوي وو. د تلویندر سینګ په شمول په نیویارک کې میشت د سیکانو ټولنه بیا دا غوښتنه کوي چې د افغان اوسمهاله دولت، امریکا، نړیوال قوتونه او ملګري ملتونه د افغانستان د لکیو تحفظ یقیني کړي. فضل الله، وایس اف امریکا، ډیوا، نیویارک.